Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، رڼا سټوډیو ته یو ځل بیا تاسو ته موږ هرکلی و. ان شاء الله لکه څنګه موږ وعده کړی و، مختلفو شیوخو سره په مختلفو موضوعاتو باندې به دلته خبرې اترې کیږي. د ملګرو چې کوم سوالات دي هغه به ان شاء الله حل کیږي. نن موږ سره خوږ میلمه زموږ قدرمن شیخ عبدالله سلفي صاحب موجود دی. تاسو ته هرکلی و شیخ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. قدرمن شیخ صاحب الله دې تاسو له اجر درکړي، او خوشحاله شو چې سټوډیو ته رالو. رڼا سټوډیو مو ولیدله او الحمدلله د دې فعالیتونه او د دې کارونه په ډېر ښایسته انداز روان دي. لکه څنګه چې نوم دی رڼا، الله رب العالمین دې امت ته او مسلمانانو ته د دې نه خیر او رڼا ورخوره کړي. بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم دی، سوالات طرف ته به راشو. نن عصر کې که موږ وګورو که هغه عامي دی او که بوډا دی او که ځوان دی، ټول دا یو شکایت کوي چې ګوره د مولیانو موږ نه لار خطا کړې ده. په نیټ کې موږ وګورو یو مولا یوه خبره کوي، بل مولا بله خبره کوي. نو که ته ورته وایې دیني خبره هم ورته وکړي، موږ وایي په څه باندې پوهېږو. آیا حقیقت کې هم دا ده چې دا زموږ په دین کې دا لاره ورکه ده، حق او باطل پکې معلوم نه دی؟ او یو عام کس، عام وګړی چې هغه د مدرسې سره تعلق نه دی، هغه به څنګه وپېژني چې مثال شیخ صاحب تاسو یا خبره کوي، یو بل مولانا دی هغه خبرې کوي، کومه خبره حق ته نږدې ده؟ نو څنګه به هغه دا تلاش کوي؟ شیخ صاحب دا قیمتي تپوس دی او دا تپوس د ډیرو مسلمانانو سره شته دی، او دا تپوس هم کوي زه چې دا مسلمانانو بالخصوص عوام په دې تپوس کې په حق هم دي. ځکه په حق دي چې غریبانانو نه مدرسه لوستلې ده نه سبق ویلی دی. نو په دې فکر کې دي چې د یو لوډ سپیکر نم اواز راوځي، د ترجمې د درس د بیان د بل نم راوځي، یو هم د رومال والا دی بل هم د رومال والا دی، یو عالم هم د پټکي والا دی بل هم د پټکي والا دی. هغه ته هم خلک شیخ صاحب وایي، ده ته هم شیخ صاحب وایي، هغه هم عالم دی دا هم عالم دی، هغه هم مولانا صاحب دی دا هم مولانا صاحب دی. دواړه چې دی دا ټول علما چې لګیا دي د یو بل په ټکراو او په تضاد کې خبرې کوي. داسې خبرې دي چې هغه د یو بل سره ډېرې په تضاد کې واقع کیږي. نو عوام مسلمانان وایي موږ د چا ومنو او چا پسې لاړ شو، زموږ نه لاره ورکه ده. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، رسول الله علیه الصلاة والسلام د دې علاج ښودلی دی، او بالکل د حرف او د جملې پکې فرمایلی ده چې تاسو نه به لاره نه ورکېږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین وفي روایت شیئین، یو دوه شیزونه ما تاسو ته پرېغوستل، لن تضلوا، هیڅکله به د نه لاره ورکه نه شي. د دې خلکو چې کومه پوښتنه د هغه جواب شوې ده، خو که چېرته موږ رجوع احادیثو مبارکو ته وکړو، لن تضلوا، تاسو به بې لارې نه شئ، تاسو نه به لاره ورکه نه شي، خو ما په دې شرط ان تمسکتم بهما، چې تاسو په دې دواړو باندې منګولې ولګوئ چې زه یو دوه شیزونه تاسو ته پرېږدم، یو پکې د الله کتاب او دویم رسول الله علیه السلام فرمایي زما سنت دي. پوښتنه اوس دا ده چې په کتاب الله باندې خو عوام مسلمانان نه پوهېږي او نه په سنتو باندې پوهېږي. د دې به حل سوي، د دې دپاره الله رب العالمین د علما پیدا کړي دي، د قرآن کریم ترجمه به ورته وکړي. زمونږ په دې علاقو کې او په دې وطنونو کې یو مصیبت دام تیر شوی دی، لکه د دې قرآن سره ډېر ظلم شوی دی. څه وخت کې په دې باندې خلکو رایه غالبه کړې وه، هغې ته به اهل الرایه ویلې، د هغې یو چرچه پې تېره شو. بیا یو وخت داسې راغی چې په دې باندې د مصنوي چرچه تېره شوه. د مولانا روم صاحب د شعرونو یو کتاب دی، په هغې کې هغه شعرونه ویلي دي، د هغه شعرونو په دې باندې چرچه وه او په دې باندې یو دوران د هغه شعرونو تیر شو. خلکو به قرآن کریم پرېښی او بس شعرونه اوره، شعرونه وایه، دې له به توجه ورکوله. تر دې پورې داسې وخت راغلی و په قرآن کریم باندې چې په مساجدو کې، په محرابونو او په منبرونو کې به مصنوي پروت و، قرآن کریم ته چا نه کتلی. دا ظلم و. د هغې نه وروستو مولیانو بل ظلم شروع کړ. هغه ظلم دا و چې خلکو ته به ویلې د قرآن کریم ترجمه او درس او تفسیر به هغه څوک کوي چې 14 علوم یې زده وي، 14 علوم نحو او صرف او بلاغت او منطق او نور علوم عالی و. نو دلته خو چې دی 20 کالو پورې خو دته ماشوم ویلی کېده، د 20 کلنۍ نه وروستو دا سړی شو چې سړی شو، بیا 20 او 18 علوم او 14 علوم. نو مطلب یې دا و چې دا سړی به بوډا شي، وفات به شي، د قرآن کریم ترجمه به نه کوي. نو چې په کوم کتاب کې رڼا پرته وه د هغې نه محرومه پاتې شو. د احادیثو سره یې وله کومه لوبه شروع کړې وه مولیانو او مفتیانو،
وته ویلو چې عوام به صرف تپوس کوي د شیخ صاحب نه او د مفتی صاحب نه چې ستاسو څه رایه ده په دې کې، داسې به نه وایي چې اسلامي شریعت په دې کې څه وایي، احادیث مبارکه په دې کې څه وایي، رسول الله علیه السلام په دې کې څه وایي، دا پوښتنې نه وي. نو احادیث هم دفن شوي او قرآن کریم هم پرې غوستلی شوي، نو خلکو به ځکه ویلې چې زموږ نه لاره ورکه شوې ده، موږ د چا ومنو. نو اوس د دې جملو حل او د دې خبرو حل موږ او تاسو راوباسو. حل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې دا دوه شیزونه دي، قرآن او سنت. اختلاف راغی، قرآن کریم ډیره واضحه فارموله موږ ته ښودلې ده، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. دا دواړه حدیثونه ته وګوره او د آیات ته وګوره. رسول الله علیه السلام فرمای دوه شیزونه دي، د الله قرآن او زما احادیث، چې تاسو د بیلارۍ نه بچ کئ. قرآن کریم څه فرمای؟ تناظر علی اختلاف فی شیء، معنا دا ده زما او ستا دنیایي مسله کې اختلاف راغی، کاروباري، او یا فی شیء دینی مسله کې اختلاف دی، چرته به حل کو فردوه الی الله والرسول، یو کتاب الله او دویم سنت رسول الله دی، په دې کې حل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې قرآن او حدیث خوشته، زمونږ اختلاف ولې نه ختمیږي او اختلاف ورځ په ورځ باندې عروج کوي؟ د هغې مین وجه دا ده چې قرآن او حدیث باندې موږ تحاکم او فیصله نه کوو. عالم ته نه وایو چې د قرآن او د حدیث په دې کې څه فیصله ده. زه د یو مسلې مثال در کوم، صرف د مثال دپاره ویم. لکه مسله د مانځه کې د رفع الیدینو، چې کله موږ رکوع ته ځو رفع الیدین کوو، سمع الله لمن حمده وایو، بیا لاسونه اوچت کو تر اوږو یا غوږونو پورې، دې ته رفع الیدین وایي. اوس ډېر مسلمانان د دې نه ناخبره دي او بعضې مولیانو ورته ویلي دي چې دا منسوخ شوي دي. دا اوس اختلافي مسله ده. راځئ مذهبونه هم پرېږدو، ډلې هم پرېږدو، دا مسله حل کوو. قرآن کریم کې خدا فروعات تی دا نه دي ذکر شوي، قرآن کریم کې صرف د مانځه مسله راغلی ده. احادیثو ته چې موږ او تاسو لاړلو، بخاري شریف چې کولاو کو د رفع الیدینو باب پکې دی، په ترمذي کې شته، په مسلم کې شته، په ابو داود کې شته، په نسائی کې شته، ابن ماجه کې شته، مسند د ابو عوانه کې شته، مسند احمد کې شته. څومره چې سنن دي که صحاح دي که مسانید دي، چې څومره کتابونه مونږ ګورو، په ټولو کې د رسول الله علیه السلام نه رفع الیدین ثابت دي. او چرته په یو حدیث کې داسې نشته چې رفع الیدین مه کوئ. کنه دا مولیان به دا خبرې اوري، دوی د داسې حدیث اوخی چې رسول الله علیه السلام فرمایلی چې دا مه کوئ، او باقاعده رسول الله علیه السلام کړي دي، د صحابه کرامو نه نقل دي. نو چې کله منګه تحاکم فیصله قرآن او حدیث ته ویوړله، نو قرآن کریم فرمای ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، د پیغمبر په فیصله به زړه کې خفګان نه راولو. حدیث کې رااله چې رفع الیدین شته، زه او ته ټول مسلمانان به دې حدیثو ته غاړه کیدو او دا فیصله د رسول الله علیه السلام به ومنو، اختلاف ختم شه. داسې هره مسله راواله. نو ستاسو د پوښتنې اخري او لنډ جواب دا شه چې اختلاف به اله ختمیږي چې موږ او تاسو ټول په قرآن او په حدیث باندې راجمع شو. د مولیانو په کتابونو موږ نه جوړیږو، په مولیانو نه جوړیږو. زموږ د اتفاق دپاره یو کتاب الله دی او دویم سنت رسول الله دی. شیخ صاحب محترم، ستاسو د جواب متعلق چې ګوره مونږ ویلي چې مونږ مولیانو ته رجوع کوو، نو دا عوام دوی ته دا ویل کېږي چې ګوره دا تاسو ته دعوت درکوي چې د شیخ عبدالله خبره ومنئ، شیخ امین الله ومنئ. دا غوره دی او که دی نه ابو حنیفه رحمه الله غوره دی. ولې د هغه تشریح ولې مونږ قبول نه کړو؟ او واقع نه یو اشکال دی چې لکه هغه په سلفو کې تېره شوی دی، اوس وخت مولیان. ای تاسو د امام صاحب دا تشریح خلکو ته وایي چې دا مه منئ، که خبره په دې کې ده چې نه ګوره د هر عالم خبره به بدلیل منل کېږي، خبره دې ځای کې د ستاسو څه دغه رایې دی کې؟ شیخ صاحب محترم، ما چې دا څومره خبرې وکړلې، تاسو به زما په خبره کې دا نه اورېدلي چې شیخ عبدالسلام رحمه الله پسې روان شي، یا شیخ البانی رحمت الله علیه پسې روان شي، یا شیخ ابن باز رحمت الله علیه پسې روان شي، یا شیخ ابن عثیمین رحمه الله پسې لاړ شي. ما په دې دومره خبرو کې کتاب الله او سنت رسول الله بیان کړ چې دې پسې به ځو. اوس په دې باندې خو عوام پوهېږي نه، لکه دلته چې دا رڼا لګېدلې ده، نو زمونږ مقصود یو بل لیدل دي. که مونږ سټډي کوو، کتاب ګورو، مطالعه کوو، نو زمونږ مقصود به د کتاب کتلي. دا رڼا به مونږ ته صرف کتاب راښکاره کوي چې دلته دا لیکلي دا لیکلي دي. علما کرام د سلفو د زمانې نه واله تر ننه پورې چې څومره علما دي، مشایخ دي، امامان دي، دا مونږ ته د قرآن او حدیث ته رڼا را اچوي. چې رڼا یې راواچوله مونږ ته پته لګي چې دې ځای کې سنت کم دی او دلته بدعت کم دی، هغه مونږ ته دوی واضحه کوي. دا ائمه چې دي
امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمهم الله جميعا دا ټول چې دی دوی دین بیان کړی دی، دین اساس کړی نه دی. دوی دین چې دی راوړی نه دی، راوړی دین تشریح کړی دی. منګ اوس په پښتو کې لګي ترجمانی کو، زمونږ د اردو والا ورونه په اردو کې ترجمانی کوي، پنجابي ورونه په پاغه کې انګلیش والا ورونه دا ترجمانی ده. دی علماء کرامو امامانو موږ ته دین تشریح ک، موږ ته وضاحت وک، موږ ته دا رڼا په ورواچوله. خلک کوئی په پلان کې مسله باندې روشنی واچوه. روشنی واچوه سمانه ته په دې کې خپل رائے وایا. نو دی امامانو موږ ته روشنی واچوله چې د قران او د حدیث کې رائے و هغه موږ ته واضح شوله. د دې اوس دا معنا نه ده چې موږ به یو امام رانیسو. رڼا آیا یو امام اچولې ده که ټولو اچولې ده؟ ټولو اچولې ده. په دې زمانه کې علما کرام لګیا دي رڼاګانې اچي، چې کله علما لګیا دي رڼا اچي د دې رڼا نه فایده الو. خو زمونږ منزل مقصود قرآن او سنت ته، او دوی شرح کړی ده. دوی شارعان نه دي بلکې شارحان دي. شریعت نه دی جوړ کړی بلکې شرح کړی ده. نو د دې د وجه نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه تشریح چې د قرآن او حدیث سره برابر او په سر سترګو منو، د امام مالک رحمت الله علیه هغه تشریح چې د قرآن او سنت سره برابر او په سر سترګو منو. په دې زمانه کې زمونږ حنفي ورور دیوبندي ورور چې هر مسلک والا دی چې د تشریح د قرآن او د سنت سره برابر او په سر سترګو منو. چې نو برابر نو هغوی ته به موږ دعا وکړو چې الله ته وبخه، خدا تشریح نشو منلی. یو مثال ویم خبره ختموم. په ترمذی کې نن موږ په درس کې ویلي د حج په باره کې چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به کله حج ته او امت ته دا فرمایلی دي چې کوم اوخی یا هدیه بیت الله ته چې کوم هدیه زی نو دا به تاسو مشعره کې. مشعره دا معنی چې دا کوب به ول زخمی کوي، هغه به ویني شي، هغه ویني به په دې کوب باندې راکاږي. د دې لپاره چې خلکو ته پته لګي چې دا د بیت الله هدیه ده، چې څوک لاره کې وتسونه وي او ډایرک بیت الله ته ورسي او خلک یې اکرام وکړي. اوس د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام قلد و اشعر په خپل هم دا کار کړی دی، صحابه هم دا کار کړی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، حیوان به منګه مشعر کوو نه، په ده باندې به اشعار نه کوو. ولی دا مسله جوړیږي، حیوان په بدرنګ شي، حیوان په خوږیږي یو قسم، او دینه مسله جوړیږي. منګ چې کله د دا تشریح راواغستله د احادیث مبارکو سره مو کتله، نو په دې ځای کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خطا شو. خو د دې خطایی سره ان شاء الله چې الله به جنت ورکړي، ان شاء الله چې الله به بخلی، او په دې خطای کې به الله یو اجر ورکړي. ځکه خطا شو چې رسول الله علیه السلام او صحابه کرامو د اوخانو اشعار کړی دی، زخمی کړی دي او وینې ته راویستلې ده او د پاسه په مګلې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل تشریح کې خطا شو. ښه سړی دی، نیک سړی دی، په سلفو کې دی، دا تشریح مونږ نشو منلی، دا به ول پریدو دعا به وته کو. نو آیا چې د دا تشریح مونږ شیخ صاحب پرېغوستله، د په کومه درجه راښکته شو؟ نه راښکته کیږي. د په مقام نه راښکته کیږي. د ګستاخی او بی ادبی نه راځي. د خپل صاحبین دواړه امام محمد او امام ابو یوسف ددنه په ډیرو مسایلو کې دی پرېښی دی، نو هغوی د توهین نه دی کړی. نو دا امامان دي، د دوی نه به رڼا فقط اخلو. شیخ صاحب یو بل سوال هم دی متعلق د عقیدې متعلق دی چې ډیر خلک دي او موږ هم په جاهلیت زمانه کې دا کړي چې تعویذونه به غوا تم کول، چې غوا پې ډېر وکړي یا مثال تعویذ واله ماشوم ته وکړه. نو سوال اوس دا دی چې دې کې څه بدي ده؟ قرآن دې ما راواخیسته او الله قرآن کې وایي چې فيه شفا دی، قرآن کې مطلب ټوله شفا ده. نو ما د تعویذ په غاړه کې واچو، نو ولې زه دې باندې مطلب یا ګمراه شوم یا غلط شوم؟ نو تعویذ کې څه بدي ده چې رد وشي؟ شیخ صاحب د قرآن کریم آیات تاسو ولوسته چې فيه شفاء. قرآن کریم کې څه ده؟ شفا ده. اول به یو ساده جواب د دې خبرې وکړو، د آیات جواب نه کو، د دې خبرې جواب کو. قرآن کریم کې الله د قرآن کریم په باره کې فرمایي دی کې شفا ده. په سورۃ نحل کې د شاتو په باره کې کوم ته چې ګبین یا عسل وای، د هغې په باره کې الله فرمایي فيه شفاء للناس، د خلکو دپاره پکې څه ده؟ شفا ده. د باران د اوبو په باره کې الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء مبارکا، دا اوبه مبارکې دي. اوس زه دې مسلمانانو ته دا ویم چې قرآن کریم کې شفا ده، نو د دې دا معنا شو چې دا به موږ په تعویذ کې لیکو، بیا به غاړې ته اچو، یا به مټ پورې تړو، یا به چې د ملا پورې تړو، یا به د غوا لکۍ پورې تړو. که چرته د قرآن کریم دا معنی چې شفا ده او تعویذ ته جوړ کا او ځوړند کا، نو په شاتو کې شفا شته دی.
د شاتو بوتل مسلمانان ولې نه راخلي چې په غاړه کې واچي؟ شفا پکې د بوتل دی په بند کې غاړه کې دی ګرځي، شات دی په لفافه کې یا په بوتل کې واچي مټ پورې دی وتړي، شفا پکې ده کنه. قرآن کریم ویلي دي، نص د قرآن کریم موجود دی چې په شاتو کې شفا شته، خو شاتو کې شفا شته یقینا شته. موږ له به کله شفا راکوي چې چمچ راوالو یا دا ګوتې پکې ښکته کو او د خولې ته اوچت کو ویې خورو معدې ته لاړ شي، الله به موږ ته شفا راکړي. قرآن کریم کې هم شفا ده، که هر څومره ته په غاړه کې واچې زوړندې کې شفا نه درکوي، دا به ولولي او په دې به عمل وکړي، په دې باندې به ځان پوهه کې الله به تا ته شفا درکړي. د تعویذ په باره کې بله خبره، دا قرآن کریم د شفا کتابو د نبی علیه صلات وسلام او د صحابه کرامو په زمانه کې موجودو، په هغوی باندې بیماری راتللی، تکلیفونه راتلل، فالجونه راتلل، لکه دا اوس چې کومې بیماری دي دا بیماری وي. همدغه شانې د چا به د کاروبار مشکلاتو، همدا مشکلات دا پریشانی هغوی ته وي، بلکې زموږ نه هغوی ته پریشانی ډېرې وي. ولې؟ الله رب العالمین ته چې کوم انسانان خوښ دي او قریب الله عز وجل په هغوی باندې امتحانات ډېر راولي. چرته صحابه کرامو نبی علیه السلام قرآن کریم نه تعویذ نه دی جوړ کړی چې په غاړه کې اچولی، او زموږ مسلمانان خو په دې تعویذ په باره کې دومره ناپوهي حد ته ورسېدل چې موږ په خپله لیدلی دي چې د حیواناتو په غاړو کې، د ګډانو، د چیلیو، د غواګانو په غاړو کې په ښکرو کې تعویذونه پراته دي. ما یو تصویر کتلی په د سوشل میډیا باندې چلیده چې یو مسلمان را لګېدلی او میټر ته تعویذ اچولی و، د بجلی میټر ته. ولې؟ دا دې دپاره چې یونټ یې کنټرول کړي. نو که چېرته دې تعویذونو کار کولی، دې فکټریانو والا، دې کارخانو والا به لس تعویذونه میټرو ته اچولی وي چې په لکاو په کروړو روپۍ صرف په هغوی پسې بیل راځي، د دې به علاج کړی وي. زموږ په دې قبایلي علاقو کې یو بل رواج و شیخ صاحب، هغه رواج دا و چې د چا به فتنه شوله، زمونږ دی علاقو کې دا پتنې او دشمنۍ ډېرې زیاتې وي چې پتنه او دشمني به پرې راغلله نو قاتل به یریده، مړی به یې کړی او نه به شو ګرځېدلی. نو مولیانو ورته ویلي چې یو تعویذ دی هغې ته تیغبندي وایي. دا د تیغبندۍ داسې تعویذ دی چې دا دې په غاړه کې واچو نو تا باندې به د دشمن ډز او ګولۍ اثر نه کوي. هغه به پرې ډېره خرچه وکړه، هغه له به په شکرانه کې ګډان او چیلي وروستل او کورني چرګان او روپۍ او هر څه انډې به یې موله ورکړلې. دغه تعویذ به یې جوړ کړي. سړی به ډاډه ګرځېده چې زه مولوي صاحب تعویذ کړی دی او تیغبندي ده، د دشمن ډز اثر نه کوي. بله ورځ تعویذ به په غاړه سره د تعویذه به دشمن راغی او دی به یې ویشتلی او مړ به. خو دې عوامو کې لږ غوندې سوچ نه و چې لږ تجربه کړی وي او سوچ یې کړی وي چې یاره استاذه تا خو ماله تعویذ جوړ کړه د تیغبندۍ دپاره، او دا خو فولادي تعویذ دی، زغره د دشمن به چې دی په ما باندې اټیک او حمله نشي کولی. خو استاذ یو تجربه خو پکار ده، لږ بیا تا ته په دې غاړه کې واچومه، خیر د کلاشینکوف به نه رالمه، 30 بور پسټل به تمانچه به راوالمه او صرف په دې ځای به د تکېدم او تعویذ دې ستا په غاړه کې پروت، یو ډز کومه، 15 ډزه او 10 ډزه نه کومه. که چېرته په تا باندې ډز اثر ونه که تعویذ دې کامیاب دی، لکونه روپۍ دله در کوم، او که ډز در باندې اثر وکړو نو بیا مام وجني او تام وجني. نو دا یو لوبه شروع وه. دغه شانتې شیخ صاحب تعویذونه د دردونو دپاره خلک کوي، د اولاد دپاره لګیا دي تعویذونه، بلکې دکاندارانو په دکانونو کې تعویذونه زوړند کړي دي چې ګاک رامات شي. او دغه شانتې بندونه رسول الله علیه السلام فرمایي من تعلق تمیمة، څوک چې بندونه، تارونه، ربړونه، تور یا سپین یا د وسپنو یا د پیتلو دا تارونه، دا کنجکې او دا بندونه اچي، رسول الله علیه السلام فرمایي فقط اشرک د شرک وکړه او الله به دې ته وسپاري. د یو صحابي په لاس کې بنګړی ولیده د پیتلو د زیړو، ورته وایي دا د څه دپاره دی؟ وایي دا واهنه یو بیماري ده، د هغې دپاره دی. رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل دا بند او دا وسپنه د لاس نه لرې کولې ستا دا بیماري به نورم الله زیاته کړي، او که په دې حالت کې ته مړ شولې نو الله رب العالمین به تا نه ناراضی وما افلحت ابدا، ته به کامیاب نشي، جهنم ته به لاړ شي. نو دا تعویذونه او دا بندونه، دا تارونه او دی عاملانو پسې ګرځېدل ځان د ایمان نم خلاصول دي، عزت هم پکې د زنانو لیلام شه او د مال نم پې خلاصېدل دي. دا ټول ګڼ کپي ده، دروغ دی. په دې تعویذونو باندې که کېدلی په دې کې خلک یو ټپم کوي. د مولیانو د خلکو دا ټپه رښتیا ویلې ده. هغه دا دی وایي که زما نصیب کې جانان نشته، که د تعویذ په ځای مولا په غاړه کمه، که د تعویذ په ځای مولا په غاړه کمه. رښتیا خبره ده چې نصیب کې د یو څه نه نو چې مولا دې په غاړه که کار دی نه کېږي، په دې تعویذونو څه نه کېږي. د الله کلام به وایو، شفا پکې شته دی، لولو به عمل به پې کوو، ترجمه به یې کوو، په زندګۍ کې به یې راولو، الله به شفا راکړي. محترم ورور لکه تاسو د شیخ د وضاحت ته وګورئ څومره ښایسته
دغه مولا دی سړک په سر ناست دی، بعضې سړک په سر هم ناست دی، وایي 100 روپۍ ماته راکړه زه به تا ته تعویض وکړم او مالداره به شي. نو چې دا خیر یې په ځان نه دی پرځو که څنګه چللی. شیخ صاحب یو بل سوال دا دی چې ډېر خلک دې مړي وشي، نو بعضې خلکو د افغانانو عادت دا دی چې هغه په مسجدو کې ناست دي او قاري صاحب یو آیت ولولي او بیا چې لاس به پورته کړو. پاکستانیانو کې دا عادت دی چې هغوی به کټونه واچوي یو بل ځای کې او خلک راځي او څو ورځو پورې لاس به پورته کړو لاس به پورته کړو. آیا تاسو موږ ته دا وضاحت وکړئ چې دا طریقه د تعزیت ده؟ او بله دا دوی وایي چې تاسو خو دعا نه منئ، وایي دې مجلسونو کې څه کېږي خو دعا پکې کېږي، تاسو اوس دعاګانې نه منئ، دې به څه جواب وي شیخ صاحب؟ شیخ صاحب ستاسو پوښتنه دا وه چې تعزیت په کومه طریقه باندې وشي. اول به راشو سنت طریقه تعزیت څنګه دی چې سنت زده شي، رڼا چې راشي تیاره به ختمه شي، بدعات به موږ ته خپله واضحه شي. مړي نن زموږ زمانه کې صرف نه کېږي، د رسول الله علیه السلام په زمانه کې هم کېدل. د هغه په ژوند کې بیبي خدیجه رضی الله عنها وفات شوې ده، دوه نوڼه بیبي رقیه، بیبي ام کلثوم رضی الله عنهن دا وفات شوي دي. په یو ورځ اویا صحابه شهیدان دفن کړي دي په احد کې، ډېر مړي کېدل. د هغوی د تعزیت طریقه دا وه لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دا دعا لازمه نه ده چې خلک بیا په عربۍ کې وایي او په عربۍ کې بیا زده کوي. که چا په عربۍ کې زده کړله ښه خبره ده، خو که عربۍ کې نه زده کېږي زموږ پښتانه یو دعا کوي په دې تعزیت کې، وایي الله دې تا له صبر درکړي، الله دې دا مرده وبخي او باقي دې الله خیر کړي. دا درې جملې بالکل تعزیت دی. الله دې ژوندو ته خیر کړي، هغه ته دې الله مغفرت وکړي او تعالی دې الله صبر درکړي. په تعزیت کې غټ مقصد دا دی چې د ژوندي ته موږ تسلي ورکړو چې و مسلمان وروره ستا والد صاحب وفات شوی دی، په تا غم راغلی دی، الله دې صبر درکړي. ورور دې وفات شوی دی، زوی دې وفات شوی دی. په دې کې چې کله به تعزیت د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو په زمانه کې هغوی کو، نو هغوی په تعزیت کې لاسونه نه اوچتول، رفع الیدین دلته نه کول. اوس که تاسو ما نه تپوس وکړئ چې یاره که چا لاسونه اوچت کړل نو څه چل به وشي؟ خو دعا ده، دعا د لاسونه اوچت کړل خیر دی. نو زما مسلمان وروره بیت الخلا ته چې مونږ کله ننوځو یو دعا وایو، څه وایو؟ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا ده که نه ده؟ دغلته هیڅ چا هم لاسونه نه دي اوچت کړي. د لیټرین په خوا کې د بیت الخلا یا واشروم په خوا کې څوک داسې نه کوي چې وایي بسم الله اللهم انی اعوذ بک من. نو ولې نه کوي؟ مسلمان نه تپوس وکړه چې دعا دې وویله لاسونه دې ولې اوچت نه کړل؟ جواب به څه کوي چې رسول الله علیه السلام دلته نه دي اوچت کړي. همدقه جواب دی چې د تعزیت په موقع دعا شوې ده خو رسول الله علیه السلام په دې کې لاسونه نه دي اوچت کړي. نو سنت طریقه دا ده چې د الفاظ د صبر ویلی شي. په تعزیت کې ورځ نه ده معلومه. مثلا ستاسو په کور کې الله مکه غم شوی دی، زه نن نومه سبا م راتلی شم، کال پس م راتلی شم، تا سره به د دې غم په باره کې میلاو شم او تاسو ته به تعزیت وکړم. که موقع و جنازې ته حاضر شم بس دغه جنازه م شو دا تعزیت هم شه. زمونږ خلک بل یو رواج کوي، رواج دا دی جنازې ته به راغلی هغه د قیرات په نیت باندې نه راځي، صرف د حاضرۍ په نیت راځي چې فلان کې خان خوشحاله شي او بیا به رانه ګیله کوي چې یاره ته حاضر نه شولې. نو چې کله راشي جنازه به مو کې، په جنازه کې به ولاړي او د دې مړي وارث ته به د لاسونه داسې کوي. دا د دې دا مطلب دی چې زه راغلی یم ما وګوره. و مسلمانه ته چې د کوم رب العالمین دپاره راغلی وي هغه ولیدلې او هغه به دله اجر درکړي. باقي تعزیت ته دې سړي ته ووایه الله دې صبر درکړي، الله دې خیر در پېښ کړي. او که دغه دعا زده شوله بهتره خبره ده. دغه تعزیت ته په دې کې لاسونه اوچتول نشته دی. بل یو بدعت زموږ په تعزیتونو کې دا دی، په دې بعضو علاقو کې او د بعضې خلکو نومونه به نالو ځکه موږ ټول مسلمانان سره ورونه یو چې هر ځای کې دی دا زموږ ورور دی. هغه دا دی چې دې دپاره اعلان کېږي فاتحه خواني یا د فلانکي فاتحه په مسجد کې ځای مقرر شي یا په یو حجره کې مقرر شي او د دې دپاره چې دی کټونه پراته یا کرسیګانې ولګېږي یا په ځمکه باندې خلک راځي او ناستي او مولوي صاحب د ځان سره خامخا راولي. هره ډله چې راننوځي یو ملا د ځان سره راولي او که ځان سره یې رانولي په دې مجلس کې به مولوي صاحب ناستي هغه ته به وایي صورت ووایه. زمونږ مولیانو نه بس بل کار خو نشته، دعوت نشته، مدرسې نشته دی، بیانونه نشته. نو خلکو دې دپاره ساتلي دي چې یا په دیګ باندې دعا وکړه دیګونه چې پاخه شي او یا په مړي کې د ځان سره ګرځي چې یاله مولوي صاحب صورت ووایه. مولوي صاحب به نور کار نه کوي، تقریرونه وعظونه نصیحتونه خو شته هم نه د دوی نو سره شته دی او نه کوي دا خلک. نو ځکه دې کارونو ته ساتلي دي. نو مولوي صاحب به کیني او
وخت به لاس اوچت کې اعوذ بالله بسم الله به ووایي او آمن الرسول نه به شروع شي. دا 3 آیاتونه به ووایي، بیا به په هغې کې وروسته لاسونه اوچت کې دعا به وشي. دا فاتحه ده. عزتمندو زموږ دا خبرې علما هم اوري، خیر دی. که زموږ خبرې در باندې ښې نه لګېږي د علماو نه تپوس وکئ چې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې تعزیت په دې طریقه و. قاریان و که نه و؟ علماو قاریان هم ابن مسعود قاری رضی الله عنه، خلفای 4 قاریان، ابی ابن کعب رضی الله عنه قاری، معاذ رضی الله عنه قاری، دا ټول قاریان موجود او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم قاری. نه په مسجد کې دا سیناستو، نه په حجرو کې، نه اعلان کېده چې د فلان کې په حجره کې بچ دی فاتحه خوانی کېږي او فاتحه به غستل کېږي او قاریان موجود او نه پکې چا سورتونه لوستل. نو یو طریقه زمونږ د خلکو دام غلطه ده چې د دې لپاره مستقل کینی او مولیان راځي او سورتونه آیاتونه وي او بیا دعا کوي. بل طریقه یو غلطه طریقه ده چې 10 کسرانه نه وتل، نو دې 10 کسانو کې به یوم आवाज وکي چې یو دعا به وکړو، خلک به لاس اوچت کړي، بیا به چې دی هغه دویم چې دی هغه به وایي چې یو دعا به وکړو، دریم نهم لسم 10 کرت یو صرف لاس اوچتول دي، مړی د چا په زړه کې هم نشته، په یو رواج دی او بیا د ګریوان تېراوله دعا څنګه ده داسې او داسې بس ګریوان تېراوله. دا هم غلطه طریقه ده. د دې دپاره بیا خلک ناست دي په اوله ورځ باندې هم خیرات کوي، په دویمه هم کوي او په دریمه باندې هم کوي. دا خیراتونه دا هم په بدعاتو کې دي، په اسلام کې د دې ثبوت نشته. نو د خبرې خلاصه دا شوله چې شرعي تعزیت دا دی چې مسلمان ته د صبر تلقین ورکا، لاسونه اوچتول پکې نشته دی، په دې کې خیراتونه نشته، په دې کې آیاتونه لوستل په دې کې نشته، سورتونه لوستل نشته. ساده تعزیت ته په لاره کې کولی شي، په موبایل په ټلیفون باندې کولی شي. یو سړي سره فاصله د لرې دی، ټلیفون ورته وکړه الله دې تعالی صبر درکړي، ویډیو کال ورته وکړه، اډیو کال ورته وکړه. اوس خو ډېر اسباب پیدا شوي دي، که هغه نه کور ته ورشه او تعزیت ورته وکړه. نور دا قصې چې دا څومره دي دا په رسمونو کې دي، دا په رواجونو. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.